مهاجر ثبت شده در پاکستان زندگی می کند. اکنون سبابون در کابل در استودیوی ترونیوس حضور دارد و ناگفته های بیشتر را از زبان خودش می شنویم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به ترونیوس. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام. تشکر. بین از معرفی خود شما شروع بکنیم، درباره خود بیشتر بگوین که کی هستین و همین گونه. لومړی خو زه په پېښور کې خیبر پښتونخوا کې پیدا شوی یم په 15 مارچ 2005 کې او زما ټول تعلیم مالته کړی تر شپږمه پورې لیسه یالي زینب کې زه لګیا یم تعلیم خپل کوم او دلته زه کابل ته راغلی یم as representative of children. بسیار خوب. درباره فامیل خودم بگوین که کیا هستن، چند نفر هستین و چی کار میکنن؟ یعنی شما در پاکستان مهاجر هم هستین؟ بله. مونږ خو زمونږ چې کوم خاندان دی زمونږ چې کوم کورنۍ ده هغې کې مونږ ورونه یو او درې خورګانې یو او یو پلار دی یو مور ده او مونږ چې کوم دلته په پېښور کې او مونږ مهاجران یو. خب در مورد درسایتان بگوین که مکتب چه وقت خواندین و همین گونه تحصیلات بلندتر از مکتب را چگونه به پیش بردین؟ مکتب خو چې ما کوم ویلی دی هغه ما تاسو ته په پیله سر کې مې وویل خپل تعارف په وخت کې چې ما یعنې د افغانو چې کوم د افغانانو چې کوم مهاجرینو چې کوم مکتبونه یي هلته ما ویلی دی او نور چې کوم زما پلانس دي چې تاسو څنګه تپوس وکړلو هغه دا دی چې پیله خو یو ښه انسان جوړ شم د هغې نه بعد بیا په ساینس کې ماینډ سټډیز کې زه پی اچ ډي او هایر ایجوکیشن وکړم. حالا وقتی که پی اچ دی خود را گفتین و همچنان از تحصیلات عالی خود گفتین، خب چی کارهایی میکنین در این مدت؟ دیده میشه که شما در پاکستان در پانتونا درس هم میتین. ولی نه او خبره داسې وله چې ما به فریلانسینګ چې کوم سبق دی آی ټي کې یو فیلډ دی فریلانسینګ تاسو جرنلستان به هم پیژنئ تاسو به اورېدلي فریلانس جرنلسټ بلکې تاسو ته به د هغې باره کې پته به وي همداسې په آی ټي کې چې زمونږ کوم فیلډ دی هغه فریلانسینګ دی نو ما به همدا فریلانسینګ به مې ټیچ کولو په یو پوهنتون کې د یونیورسټي اف سپوکن انګلیش اینډ ریسرچ کې او هلته چې کوم ما دا سبق مې پیله مې یاد کړ په خپله بیا مې خلکو ته وښودلو او سبق خو چې کوم زه نن سبا به یم زما چې کوم فعالیتونه دي هغه دا دي چې ما د چایلډ لیبر په خلاف باندې مې اواز مې اوچت کړی دی او بل زه خپل سبقونه وایم څو کتابونه یې د هیسټري هغه زه مطالعه کوم او نور ډېر شیزونه. بسیار خوب. همین رقم بیاین در مورد اطفال هم صحبت بکنیم. شما میانی به عنوان یک طفل حساب میشین ولی کسی که تانستین موفقیت‌های زیادی را به دست بیارین. چی تفاوت‌هایی را در خود و دیگر اطفال می‌بینید؟ یعنی چی کارهایی را شما می‌کنین که دیگرها و دیگر اطفال نمی‌کنن؟ پیله خو به زه لومړی خو به زه تاسو ته دا ووایم چې یعنې ډېر غټ ډفرنس دی خو په بدن کې دومره ډفرنس نشته دی ځکه چې زما هم دوه لاسونه دي د هغوی هم دوه لاسونه دي زما هم دوه سترګې دي یوه پوزه ده یوه خوله ده یو سر مې دی یو دوه خپې مې دي او د هغوی هم همداسې دي ټول یعنې انسانان یو رقم ته جوړ دي خدای پاک موږ ته مازغم یو رقم ته راکړي دي خو سوال اوس دلته دا پیدا کېږي چې هغوی زموږ په معاشره کې او خپل والدینو باندې څنګه ټریټ کېږي زما مطلب یعنی چې اوس څنګه یې دا ټریټ کوي دوی ته ښه تعلیم تربیه ورکوي او که نه دوی بازار ته راوکاږي دوی باندې خیرات راغونډوي یو شیز او بل شیز او چې څنګه ما په پیله سر کې مې ویلې او د ستاسو د کوم چې دې نه وروسته کوېسچن ولو دې نه پیله کوېسچن لومړی کوېسچن چې کوم ولو هغې کې ما وویل چې زه دا فریلانسینګ سبق وایم ما مطالعه کوم کتابونه نو یعنې دا یو ډېر غټ ډفرنس کوي او زه ډېر خفه یم په دې باندې. یعنی میگین که فامیل شما بسیار تاثیر داشته بر بالای شما و اینکه چگونه شما درس بخوانین و تا کجا برسین؟ و دا یعنی چې د یو ماشوم چې کله دا ګروم کېږي که نه نو هغې کې د ټول نه غټ رول چې دی هغه د دې فامیل پکې ادا کوي ځکه چې فامیل یعنی فامیل کې دا خپل غټېږي ماحول چې ته څنګه ورکولی کېږي همکه به دا ګروم کېږي همکه سې. خب همین گونه موضوع دیگه ای است که مهاجرای زیاد ما در پاکستان داریم امروز. نه افغانای زیاد هست که در پاکستان مهاجر هستن و زندگی میکنن. چقدر زمینه ازی که درس بخوانند فالینا و خوب یاد بگیرن و استفاده بکنن برشان فراهم است؟ چگونه تعریف میکنین از آموزش دیگر مهاجرین افغان در پاکستان؟ ګوره زه خو به تاسو ته دا ووایم یعنې چې موږ که پاکستان کې اوسېږو نو هغه د مجبوریت د لاسه اوسېږو مجبوري هم دا چې موږ باید ښه تعلیم حاصل کړو ښه انسانان ځان نه جوړ کړو او ښه چې سکیلډ شو بیا راشو خپل وطن افغانستان نه خپل وطن ګل وطن ته هلته بیا موږ خدمت وکړو خو چې څنګه زه ګورم نن سبا دا ماشومان چې کوم دي
نو هغه زه ډېر پې خفه کېږم ځکه چې هلته پاکستان کې څومره دي خیبر پختونخوا کې خاص کل او نور ریجنز اف پاکستان دې کې چې کوم دي نو دا داسې چل دی چې یعنې چې ډېر پکې وګورې پکې غریبان په کیمپونو کې اوسېږي تعلیم نه حاصلوي ځینې خو بار هغه موږ ورته بولاني وایو تاسو به ورته څه وایې هغه کله خرڅوي کله چپړې پالش کوي یو شیز او بل شیز نو دا زمونږ کوم چې زړه دی هغه ډېر یعنې خفه کوي. یعنی میگن که ناداری و فقر مجبوری باعث شده که دیگه اطفال نتونن بسیار خوب درس بخوانن. بله. موضوع دیگه می است که یعنی هر کشور حق داره بر بالای شهروندای خود، یعنی کسی که از هر کشور است حق و حقوقی را کشورش بالاش داره. مثلا شما گفتین که از روی مجبوری در پاکستان هستین ولی وقتی که خوب آموزش دیدین میین به افغانستان و به وطن خودتان، ولی چی برنامه‌ای در ذهن دارین در مورد این که وقتی به افغانستان بازگشت بکنین اونا را عملی کنین؟ د ټول نه پیله خو چې زه به کوم ګام به اخلم زه چې به کوم قدم به اخلم هغه به دا چې زه به چې کوم زموږ تعلیم دی موږ چې کوم د ایجوکیشن سیستم دی په دې کې یعنې یو غټ بدلون راوړو لکه نن سبا چې کوم زموږ د تعلیم دی هغه چې کوم دی یعنې زه به دا ووایم چې ښه نه دی بالکل ښه نه دی ځکه چې یعنې که ما په خپله تعلیم مې کړی دی د افغانانو په سکول مکتبونو کې یعنی مونږ ته تر څلورم صنف پورې څلورم ټولګي پورې خو مونږ ته بالکل هغه دري نه یعنې انګلیش مونږ ته نه ښایي بیا د څلورم ټولګي نه بعد مونږ ته بیا پکې انګلیش شروع کړي اے بي سی نو هغه ټایم ماشوم غټ شوی مې لږ شانتې بل خبره دا ده چې کتابونه مونږ ته ډېر زیات راکول کېږي مونږ چې کوم تفریح هغه پکې 15 منټونه زیات نه او داسې یعنې ډېر څه داسې پکې لوپ هولز دي. یعنی میگن که سیستم درسی مشکلات بسیار زیاد داره. بسیار زیاد. خب حالا چی پیشنهاد میکنی خودت که حکومت مثلا چی بکنه که بتونه سیستم خوبتر عملی بسازه تا نوجوانا و من گونه اطفال افغانستان خوب بتونن درس بخونن؟ زه خو به تاسو ته دا ووایم چې پیله خو دې داسې چلو کړي زموږ چې کوم دا زما یو اډوایس دی هغه دا ده چې باید زموږ چې کوم دا ګورنمنټ دی دا داسې چلو کړي چې پیله خو زموږ چې کوم دا ماشومان دي په دې باندې ډېر انویسټ کړي ځکه یعنې ګور چې یو کار یو ځوان یو ماشوم یې څومره ښه کولی شي یعنې هغه یو شیز ډېر زر یادي یو ماشوم او یو ځوانه داسې زمونږ چې کوم د سپین ګیري باباګانې دوی داسې نشو کولی نو باید زمونږ چې کوم حکومت دی هغه په دې ماشومانو باندې ډېر فوکس وکړي او خپل داسې امکانات یعنې ډېر ماشاءالله کار لګیا دی کوي خو چې د دې نه لږ نور هم بهتره شي ډېر ښکلی به یعنې ماشاءالله ډېر ښه روان دي لږ نور هم بهتره شي نو نور به هم ښه چې ماشومانو باندې دوی کار وکړي ښه به. خب همین گونه برای خود اطفال چی میگین؟ یعنی چی پیام یا به اینا دارین که مسئولیت خود اینا چی هست؟ اینا چی باید بکنن؟ زه به صرف دوی ته دا ویل غواړم چې دوی باید داس چلو کړي چې دوی خپل تعلیم کې دوی باید انټرسټ واخلي او کم چې تعلیم نه کوي کم چې په سړکونو باندې کار کوي یو شیز او بل شیز نو دوی ته زه دا ویل غواړم چې دوی باید د خپل چې کوم والدین دي چې څوک دوی یعنې مسګایډ کوي د هغوی خبره ونه مني ځکه په اسلام کې چې کوم دی یعنې هره خبره راغلې ده چې تاسو به د والدین او د خپل مچانو هره خبره به منئ خو چې یعنې تاسو څه نه کنورټ کوئ یعنې تاسو خرابوئ نو هغه خبره به یې نه منئ نو زه دوی ته دا ویل غواړم او چې کوم زمونږ تعلیم کوي یعنې خور سره پیسه شته دی هغوی لګیا دي تعلیم کوي هغوی ته زه دا ویل غواړم چې باید تاسو په خپل سبقونو کې شوق وکړئ یعنې شوق پکې والئ او علاقه هم پکې او د خپل چې کوم استادان دي خپل چې کوم مشران دي ستاسو چې کوم مور او پلاران دي د دوی باید تاسو ډېر احترام وکړئ او تاسو باید د دوی یوه خبره ومنئ لکه چې تاسو که هغه چاته تاسو ته هغوی خبره کوي تاسو ته څه مشوره درکوي نو هغه ټول د ستاسو په د فایدې لپاره وي نو ځکه تاسو باید هغه ومنئ دا زما یو یعنی میگن که از بازیگوشی دست بکشن و خوب درس بخوانن و حرفای پدر و مادر فامیل هم بشنون. بله. و از برنامه خودم بگو که وقتی که حالا به افغانستان آمدی چی کارا کردی و پلانای بعدی چی هست؟ زه خو چې دلته راللم افغانستان ته د خیر سره چې کله راللم نو پیله پلان خو زما دا و یعنې دلته لاړم پیله مونږ لاړلو لومړی مونږ لاړو دغه ته داسې ورته وایي د مهاجرینو وزارت ته هلته زمونږ چې کوم دا کانفرنس یعنې یو ډیلیګیشن راغلی و د پاکستان نه دلته افغانستان ته چې خپل کوم چې دا مشکلات او هلته پیښ شوي دي هر یو نماینده راغلی او د ډفرنټ ریجنز اف پاکستان نه نو خلکو هماغه کول زه بیا د هغې نه بعد مونږ بیا هلته لاړو چې خپل ښاغلی محترم ولسمشر صاحب سره دا کوم چې زمونږ
مسلې دا ډسکس کو نو زما چې کوم د کارو نو ما التهر کې ما یو سپیچ می ورکو زمونږ چې کوم اجرائیه رئیس اجرائیه دا هغوی ته ما یو سپیچ می ورکړلو خو ټول چې ما اورال چې کوم ما خبرې کړې وې هغه ټول په ماشومانو باندې چې باید موږ په ماشومانو باندې تعلیم وکړو او دوی داسې پرې نه چې دوی کار وکړي او انشاءالله تعالی دې توجه عملی کپڑے با انشاءالله واغوندم. سپاسگزار هستم. موفق باشید. سبوان ننگرهاری استاد دانشگاه. خوش آمدید.